سلامونه دوستانو، نن مو د اسمان د پراخه دښتې یوې په زړه پورې نندارې د لمر او سپوږمۍ د تندر نیولو یا کسوف او خسوف په اړه وغږیږو چې د زرګونو کلونو راهیسې یې انسانان حیران کړي دي. د نړۍ هر کلتور د دې اسرارو په اړه خپلې افسانې او کیسې لري. نو له موږ سره پاتې شئ او وګورئ چې دې آسماني پیښو څنګه د انسانانو زړونو او ذهنونو ته ویره وراچولې ده، او دوی دې ته اړ شوي دي چې د خیال په جهان کې دې پیښو ته په زړه پورې افسانې او اسطورې وتراشي. راځئ لومړی پوه شو چې کسوف او خسوف په حقیقت کې څه دي. لمر تندر نیونه یا کسوف: کله چې سپوږمۍ د لمر او ځمکې ترمنځ واقع شي، د لمر رڼا بنده کړي او د سپوږمۍ سیوری پر ځمکه پریوځي او د څو شیبو لپاره پر ځمکه په ناڅاپي ډول د شپې په شان پرده خپره شي. سپوږمۍ تندر نیونه یا خسوف: کله چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ راشي، د ځمکې سیوری سپوږمۍ تیاره کړي او سپوږمۍ داسې ښکاري لکه سره تبۍ او یا داسې لکه اور چې اخیستی وي، او کله کله تکه توره لکه سکور داسې ښکاري. دا دواړه پیښې کسوف او خسوف د طبیعت سترې نندارې دي، خو پخوا کله چې ساینس دومره پرمختللی نه و، خلکو دا پیښې د افسانو او اسطورو له لارې تشریح کولې. راځئ وګورو چې د نړۍ په مختلفو کلتورونو کې د دې آسماني پیښو په اړه څه ډول افسانې او اسطورې جوړې شوي دي. هند: په هندي اسطورو کې ویل کیږي چې یو شیطاني سر راهو د لمر او سپوږمۍ دښمن دی. کیسه داسې ده چې راهو د خدایانو او شیطانانو ترمنځ د سمندر څخه د شاتو یا شیدو راښکلو پر مهال د تلپاتې ژوند څاڅکی غلا کړ، خو لمر او سپوږمۍ هغه وپیژاند او خدای ویشنو یې سر پرې کړ. دا چې د تلپاتې ژوند څاڅکی یې خوړلی و، نو مړ نه شو. اوس راهو هڅه کوي لمر او سپوږمۍ وخوري، خو دا چې یوازې سر لري، دا دواړه بیرته ترې وځي او تندر نیونه هم ورسره پای ته رسیږي. چین: چینایانو باور درلود چې یو لوی آسماني ښامار لمر یا سپوږمۍ خوري. د دې مخنیوي لپاره به یې چیغې وهلې، ډولونه یې وهل او لوښي سره ټکول تر څو ښامار وبیروي. دا دود تر نن ورځې په چینایي کلتور کې ژوندی دی، او په چیني اسطورو کې دا هم شته چې یو آسماني ښامار د لمر پر سر د غرمې ډوډۍ خوري او همدا کار یې د لمر د وړانګو مخه نیسي او تندر نیونه رامنځته کیږي. ویتنام: ویتنامیانو فکر کاوه چې یوه لویه افسانوي چونګښه لمر خوري او کسوف رامنځته کیږي. کوریا: په کوریا کې باور و چې افسانوي سپیان لمر غلا کوي او کله چې بریالي شي کسوف پیښیږي. شمالي امریکا یا پومو قبیله: دوی د یوې یږې کیسه کوي چې له لمر او سپوږمۍ سره یې جګړه وکړه او دواړه یې وداړل، چې له امله یې تندر نیونه رامنځته کیږي. پخوانیو یونانیانو کسوف د خدایانو د غوسې نښه بلله چې د آفتونو او ویجاړیو خبر ورکوي. توګو افریقا: په توګو کې ویل کیږي چې کسوف د لمر او سپوږمۍ ترمنځ جګړه ده، او دا جګړه هغه وخت پای ته رسیږي چې خلک پر ځمکه خپلې شخړې حل کړي. پښتانه کسوف او خسوف ته تندر نیونه وایي او باور لري چې دا د انسانانو د ګناهونو له امله پیښیږي. دوی دعاګانې کوي او توبه باسي تر څو لمر یا سپوږمۍ له عذاب خلاص شي. د دیني متونو له مخې دا د الله تعالی د قدرت نښې دي.
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. چې دا په ګوته کوي چې هغه الله تعالی چې لمر ته رڼا او سپوږمۍ ته ځلا ورکوي هغه پر دې هم قادر دی چې دا دواړه تیاره او رڼا ترې واخلي. نو مسلمانان د کسوف او خسوف پر مهال 2 رکعاته ځانګړی لمونځ ادا کوي چې د خدای یاد او شکر پکې ادا کړي. ساینس پوهان وایي چې کسوف او خسوف یوازې طبیعي ستورپوهنیزې پیښې دي چې د انسانانو پر روغتیا، چلند یا چاپیریال هیڅ اغیز نه لري. خو یوه مهمه سپارښتنه دا کوي چې د کسوف یا لمر تندر نیولو ته د لیدلو لپاره ځانګړې عینکې وکاروي ترڅو سترګې مو خوندي وي. د لمر او سپوږمۍ تندر نیونه یوازې د اسمان یوه ننداره نه ده، بلکې د انساني کلتورونو، باورونو او تخیلاتو یوه په زړه پورې کیسه هم ده. دا پیښې موږ ته یادونه کوي چې انسانان تل د کائناتو د اسرارو په لټه کې دي. تاسو د کسوف یا خسوف په اړه کومه کیسه یا تجربه لرئ؟ په کومنټونو کې له موږ سره شریکه کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ، سبسکرایب کول مه هیروئ او د زنګولې بټن هم ووهئ ترڅو زموږ له نورو په زړه پورې ویډیوګانو خبر شئ.